أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ یقینا رغل دی تا تا خبر د آفت پټون کی. وجوه یومئذ خاشعه، بعض مخونه به په دغه ورځ ذلیل وي. عاملة ناصبه، محنت کوونکی ستړي به وي. تصلى نارا حامیه، داخليږي با ور سخت گرم تا. تسقى من عين آنية، سکول کیږي با د چینه خوټي دن کینا. ليس لهم طعام الا من ضريع، نبوي د دوی خوراک مگر د ازغیدار بوټینا. لا يسمن ولا يغني من جوع، نبا سربول کوي او نبا فائدہ ورکوي د لوګینا. وجوه يومئذ ناعمه، بعضې مخونه به په دغه ورځ تر و تازه وي. لسعيها راضيه، ووجد عمل خپل بخوشاله یعنی راضی وي. فی جنت عالیه، په جنت اوچت کې بوي. لا تسمع فيها لاغیه، نبا اوری پاغی کې بفیدې خبره. فیها عین جاریه، پاغی کې با چینوی روانه یعنی جاری. فیها سرر مرفوعه، پاغی کې با تختونوی اوچت کړي شوی. واکواب موضوعه، او ګلاسونه کې خودلې شوی. ونمارق مصفوفه، او تکیهګانې بوي صفونه. وزرابي مبثوثه، او قلینونه بوي خورا کړي شوی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا دوی نګوري او خانو ته چې څنګه پیدا کړی شوی دي. والى السماء كيف رفعت، او اسمان چې څنګه اوچت کړی شوی دی. والى الجبال كيف نصبت، او غرونه چې څنګه ودرول شوی دي. وإلى الأرض كيف سطحت، او زمکې ته چې څنګه غوړول شوې ده. فذکر، نو بیان کړه یعنی قرآن. انما انت مذکر، یقینا ته بیان کوونکی. لست علیهم بمسیطر، نیتا چې دوی باندې یعنی څوکیدار مقرر کړی شوی. لست علیهم بمسیطر، نیتا چې دوی باندې یعنی څوکیدار مقرر کړی شوی. الا من تولى وكفر، مگر هغه څوک چې مخ یې واړو او کفر یې وکړو. فيعذبه الله العذاب الأكبر، نو عذاب ورکړي هغه لره الله تعالی عذاب لوی. ان الینا ایابهم، یقینا زمون طرف ته راګرځېدل د دوی دي. ثم ان علینا حسابهم، بیا یقینا په مونږ باندې حساب کول د دوی دي.